قرآن شریف آیات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. دا لمونځ چې کوم دی هغه د انسان د فحشا او د منکرات څخه راګرځي. نو زموږ ډېر کسان په شکایت باندې چې لمونځ هم کوي په لمانځه کې په جومات باندې په اول صف کې هم ولاړ وي، لیکن دی غلا هم کوي، درواغ هم وایي او بدنظري هم کوي، د مسلمان سره دوکه هم کوي، هره ګناه ته یې ملا تړلې، سرو ظلم علی اعلان اوري. په دې پوه اوسه د قرآن په آیات کې که څوک شک وویني هغه کافر دی. الله خدا فیصله کړې ده کنه چې ستا په لمانځه باندې تا د لمانځه په وجه الله جل جلاله د فحشا او د منکرات څخه راګرځي. معلومه خبره ده چې ستا لمونځ لري، که ستا لمونځ سي تا به ضرور الله تبارک و تعالی د فحشا او د منکرات څخه ضرور راګرځي. دا زموږ نن سبا چې کومه معاشره ده الحمدلله ډېر کسان ځوانان اوس پنځه د موږ مینه په لمانځه کې په جماعت باندې ولاړ وي، لیکن اخواته چې ووینو په معامله کې خلاف هم دی وایي، دوکه هم دی کوي، علی الاعلان موټر ته سرو زور لکوي. دا ټول انسانانو باندې دا ګناه کوي. معلومه خبره ده چې ځوان ستا په لمانځه کې کار دی، یا دې جامه نه ده صفا، یا دې بدن نه دی صفا، یا دې ارکان د لمانځه چې کوم دي هغه پر خپل حال باندې دي، خشوع او خضوع دې په لمانځه کې نشته. معلومه خبره ده چې ستا لمونځ نه دی صحیح. بل روایت کې راځي نبي علیه السلام څخه یو صحابي پوښتنه کوي، ای د الله رسوله تر ټولو افضل عبادت څه دی چې وکړم؟ د الله رسول ګوره جهاد څومره عظیم عبادت دی، هغه یې نه دی ورښولی، زکات یې نه دی ورښولی، وسیله رحمي یې نه دی ورښولی، روژه یې نه دی ورښولی. الله رسول فرمایي الصلاة علی وقتها، لمونځ پر خپل وخت ادا کول دا د ټولو غوره او افضل عبادت دی، در ټولو بهترین عبادت، در ټولو غوره عبادت چې کوم دی هغه دغه لمونځ پر خپل وخت باندې ادا کول. نبی علیه الصلاة والسلام په بل روایت کې وایي ان اول ما یحاسب به العبد، اول وار چې د حساب د قیامت په ورځ کېږي یا په قبر کې پوښتنه کېږي د الله د وحدانیت نه په قبر کې وروسته چې دا پوښتنه اول کېږي چې من ربک من، اول پوښتنه د لمانځه کېږي. او د قیامت په ورځ د الله په حضور کې لومړی پوښتنه چې کوم د هغه د لمانځه کېږي چې تا لمونځ پر وخت کوئ که دې نه کوئ. زموږ د معاشرې ځوانان دا لمونځونه په کاروبار باندې هم قضا کوي، ډېر مړي لري، په چکاو په پتو باندې د الله په قهر په غضب باندې هم دا لمونځونه دې قضا کوي. دا ګناه کبیره ده. او بل واورئ حدیث کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي ان بین الرجل والکفر الصلاة، د مسلمان او د لمانځه دغه د کافر په مابینځ کې فرق د لمانځه دی. ځکه چې بل روایت کې داسې راځي قسم په سند کې بحث ده چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې لمونځ په کس قضا کړي هغه کافر دی. بعض علما دې توجیه کوي چې کافر مطلب دا چې نور ټولو منهیاتو ته مخه خلاصه کړي، خدشه د کفر پر دې سته چې کافر بس په آخر کې. امام احمد بن حنبل خدا وایي که چا په قصر لمونځ وکړي قضا کړي قتل یې کوي، قتل یې رواني. لیکن زموږ امام مالک رحمه الله بیا هم څه دغه کوي، هغه وایي که چا په قصر وکړي دا فاسق دی، د دې شاهدي نه قبلېږي. وګورئ اوس زموږ ځوانان په کوم عذرو باندې دې لمونځونه قضا کوي. یو صحابي دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم نږدې صحابي دی، د مسجد قبا سره یې کور دی، د په سترګو باندې ړوند دی. دی د الله رسول ته په شکایت باندې چې د الله رسوله سترګې مې کار نه کوي، د لمانځه اجازت راکړه. د الله رسول وایي بدن دې روغ دی، هغه او ستا دپاره په کور کې لمونځ جایز نه دی. د لمانځه وخت وي غږ ورباندې وسي چې راځئ د لمانځه وخت دی، ته ونه بیا به وکړو په خپل کور کې یوازې هر یو جلا جلا لمونځ کوي. نبي علیه الصلاة والسلام یو روایت دی، نبي علیه الصلاة والسلام زړه مې نه غواړي چې مؤذن ته هم اذان وکړه او اقامت والا ته هم اقامت وکړه، جماعت وسي او صحابه کرام ته وایم چې ډېر بوټي را جمع کړي. بیا د جماعت ما بعده پر دا کورور سم کم انسانانو چې که سپین ږیري که ځوانان دي بې له عذره جماعت قضا کړي، هغوی راواخم د هغوی کور راواخم په دا اور کې وسوځوم. نن ما تاسو څومره لمانځونه بې جماعته کړي دي. د سهار د لمانځه اهتمام په ټوله مساجدو کې اکثریت تعداد د سپین ږیرو ځوانان نشته. ولې ځوانه په طاقت روغ یې، په صحت صحتیابه یې، ان لنفسک علیک حقا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟
اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه شیان د پنځو شیانو مخته غنیمت وسنجوه. دغه ځواني، دغه صحت، دغه روغتیا، دغه وخت، دا ټول حدیث کې راغلي، دا غنیمت وسمجوه، لمانځه ته ولاړ سه، عبادت په جماعت باندې وکړه. او کوم کس په کس سره جماعت قضا کوي، د هغه سره تعلق وش کوي، تعلق ورسره وش کوي. کنه دا زما د فکر مسله ده، که دی په دې ستا په دې پوهېږي چې دغه سړی دا تعلق زما سره په دې چې کولی دی چې زه لمونځ په جماعت نه کوم، وش کوي ځینې، ولو که د بچی وي، ولو که د ورور وي، ولو که د اکا وي، که د هر څه وي، تعلق ځینې وش کوي. ان تر دې که د پلار هم. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل چې نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل چې دغه لمانځ زما د سترګو یخوالی دی، قرة عیني الصلاة، زما د سترګو یخوالی چې کوم دی هغه لمونځ دی.